یقینا موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې زموږ تاسو د نظام د ټولو اداراتو وزارتونو مستقلو ریاستونو هغه د هغوی کړنې او د هغو بیا انعکاس خلکو ته رسول دا زموږ تاسو د موجودو حاضرینو وظیفه ده. دې نه معلومیږي چې زموږ تاسو ټولې کړنې د امارت پیشرفتونه د هغوی لاسته راوړنې دا موږ تاسو پورې مربوطېږي. دې خبرې نه دا معلومیږي چې زموږ تاسو هغه اهمیت دا هم زیات ده. زموږ تاسو ویندوی نطاقي خلکو ته خبرې دا د اهمیت نه ډکې دي. دا نه یوازې په دې برخه کې چې موږ تاسو کله رسمي خبرې کوو یو چا سره یو ارګان سره یا ادارې سره یا رسنۍ سره بلکې په ټول شخصي ژوند کې هم باید موږ تاسو دغه شانو ته پابند اوسو. یو ویاند یا د ادارې د کارونو انعکاس ورکوونکی دی باید په ټولو حالاتو کې داسې جوړ شخصیت وي چې خلکو ته با اعتماده د خلکو په خبرو باندې اعتماد او د خلکو د هغه نه یو څه زده کړي او د امارت هغه نیکنامي هغه د خلکو اذهانو کې هغه کښېنوي. البته دا تنه په دې نه ده چې موږ تاسو خپلې خبرې او الفاظ ښایسته کړو، تنه داسې ووایو چې پلانی ښې خبرې کوي، ښه نطاقي کوي، ښې خبرې کولی شي، بلکې دا پورې ډېرې مربوطه ده چې موږ تاسو خپل شخصیت اول ډېر ښه سالم جوړ د شریعت مطابق او د صدق او د کذب هغه تشخیص جداوالی او هغه ثابت خبرونه راخیستل او خلکو ته رسول دي پورې ډېره مربوطه ده. ورونو خبرې زیاتې نه اوږدوو. کوم آیت چې ما تلاوت کړی آیت نه که موږ تاسو متوجه سو، قرآن کریم په هره برخه کې موږ تاسو ته هغه هدایت کوي او د قرآن کریم هدایت داسې وي چې یو څوک پرې روان شي انشاءالله هېڅکله وروستوالی نه لري، ناکامي نه لري، همیشه دپاره به مخې ته روان وي. دا یو ثابته خبر ده، خصوصا دغه چا دپاره چې هغوی مؤمنان دي، مسلمانان دي او مجاهدین دي او جهاد یې کړی ده. د هغو دپاره د قرآن کریم لارښوونې دا ډېرې ضرور دي. خلک به هر څه وایي، څوک به څه خبره کوي، څوک به څه وایي، اعتراض به کوي، خو نه کوم شی واقعیت او حقیقت چې هغه مسلم ده هغه دا ده چې د قرآن کریم د لارښوونو مطابق موږ تاسو باید چلند وکړو. د چا تبلیغاتو پسې خبرو پسې د هغوی هرې خبرې ته جواب هم مکلف نه وي چې ورته ورکړو. هغه خبرو ته چې موږ ته معلومیږي هغه ته باید جواب ورکړو. بعضو نه ساکت سو او بعضو ته موږ تاسو سره کوم شی مستند موجود وي هغه خلکو ته وړاندې کړو. دا به هغه عمل وي چې زموږ تاسو ویندوی به یقینا ښایسته کوي او موږ تاسو به نظام ته خپل ویندوی کې نطاقي کې چې موږ باندې اعتماد شوی ده نو دا به انشاءالله پرمختګ ورکوي او نظام باندې اقنامه کوي د خلکو په اذهانو کې، د خلکو په زړونو کې. نو موږ تاسو مسؤلیت او مکلفیت دا ډېر زیات ده. له آیت نه داسې معلومیږي چې خبرونو کې باید ډېر دقت وشي. هره خبره نشرول دا ضرور نه ده، ځکه یو شی واقع شوي دي، پېښ شوي دي، دا خو د نورو خلکو اذهان دي، فکرونه دي، هر شی باید نشر شي، هر څه باید ښکاره شي. خو البته زموږ او تاسې کوم شی چې د قرآن کریم له هدایت نه معلومیږي باید په نشرولو کې ډېر احتیاط وشي. قرآن کریم آیت ما تلاوت کوو کې ترجمه وکړه مختصره: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاعوا به. بعضې کمزوري کسان داسې دي، دا د کمزورو کسانو کې چې هغوی ذهنیت قوي نه لري، برداشت قوي نه لري، د حوادثو مقابل کې ډېر ثبات نه لري، زر ورخطا کېږي. بعضې خلک استعجال کوي ډېر زر. دا خبر داسې یو صفت لري تاسو ته معلومه ده چې یو چا ته ورسېږي زر کوشش کوي چې هغه بل چا ته ورسېږي. دا البته د هغه چا په ذهنونو کې ده چې هغه ډېر ثبات او استقامت، ډېر تحلیل په یو خبر کې نه لري، به زر کوشش کوي یو چا ته خبر ورسېږي. اکثر عادت داسې جوړ شوی ده. خو واقعیت دا ده چې باید په خبر نشرولو کې ډېر محتاط موږ تاسو اوسو. د احتیاط نتیجې موږ تاسو لیدلې ورونو. د احتیاط کامیابي او په احتیاط باندې خبر نشر کول د هغه ګټې او فایدې دا به اکثر تاسو ملګرو ته ثابته وي.
ځکه ملګري کله کله خبرونه نشري وروسته فکر چې موږ اشتباه کړی و خبر نشرولو کې اشتباه شوی ده خو په نه نشر کې به هیڅ چا د سنوي زمانه اشتباه او زمانه نشر نه ځکه دا نشرول دی وغټه خبر ده نو خبر خلکو ته وړاندې کول دي هغه باندې اعتراضونه انتقادونه جوانب څېړل په هغه کې مشکلات او بیا بل طرف ته بول دی بیا هغه کې تحلیلونه نو لغنه خداوي چې موږ تاسو ډیر احتیاط وکړو قران کریم چې وایي چې باید احتیاط وسی وزر خبر نشر نسی ځکه کمزوري کسان دا صفت اعضاء به بس دغه اذاعت کې نشر کی خلکو ته رسي خو په وخت کې خدا ده چې دی په ځای چې زر نشر سي خبر باید اهل بصیرت سره په فن کې مشر او امیر سره په دغه فن کې څارڅو کې تا مشر دغه سره باید ور شریک سي مشوره وسی حتی په الفاظو هم لا کوشش وسی الفاظ هم باید سم وي الفاظو کې باید نقصان یو خو معنا او محتوا ده یو الفاظ دي غدي په دې کې باید کوشش وسی باید خل لفظ منګ وړاندې خلکو ته الفاظ هم باید سیده او برابر وي لکه څنګه چې محتوا ثابته او برابر ده مضمون ثابت ده باید په الفاظو کې موږ تاسو محتاط اوسئ ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم کشیر دا خبر دوی رد کړی وي اوري دې په ځای چې نشر کوي خلکو ته رسي رسول ته دغه وخت چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم حیات او دا آیت قرآن کریم چې موږ تاسو راغلی تر قیامت به اجریان لري دوام بلري نو ځکه دا بل لفظ مو سره ذکر کیږي او الى اولي الامر منهم هغه څوک چې اولي الامر د دوی نه هغه ته دا خبر یې ورسي چې دا خبر د نشر کولو ده وکنه ده دی آیت کې ډېر لویه ارشاد خودنه د ټول ویندویانو ته موږ پورې چې په خبرونو کې به ډېر احتیاط وکړو نشر کولو کې ډېر محتاط اوسېږو او موږ تاسو هغه څه نشر کوو چې هغه ثابت وي واقع وي اسې مبالغې نه ډک خبرونه دروغ پکې داخل شوي خبرونه دین ډېر اجتناب کوي ورونو هیڅ کله کوشش مه کوئ چې بس د یو شخص لپاره چې یو څوک مانه خوشحاله سي یا وزیر صاحب یا زما امیر مانه خوشحاله سي مبالغې نه ډک خبر راخیستل دروغ ورسره ګډول دا خپل ذات کې ګناه ده علما وايي تاسو ته معلومه ده ورونو چې یو مقدس غایې ته یا مقدس مقصد ته رسولو کې یا ځان رسولو کې غته باید ذریعه هم مقدسه وي وسیله او واسطه باید مقدسه وي پاک وي داسې نه چې هدف مقدس ده او ذریعه ناجایزه ورته وکړي دروغ باندې غته ځان رسي او دا موږ ته ثابته شوي ده ورونو موږ تاسو ټولو ته زموږ تاسو په جهادي دوران کې یقینا زموږ تاسو لویه کامیابي ده وه د مطبوعاتو په مقابل کې لکه مخکې حقمل صاحب چې ویلي چې غوسر امکانات ډیر وو وسایل ډیر وو پیسې ډیرې وي ورسره هر څه ورسره وو خو موږ تاسو ته ثابت ده او راته معلومه ده بیخي بالمشاهده چې زموږ ډیر کم مطبوعات هغو ته ماته ورکړه الحمدلله ولې ورکړه په علت کې موږ تاسو فکر وکړو علت دا و چې بس ټول رښتیا خپرېدل ټول واقعیتونه خپرېدل مبالغه پکې ډیره نه کېدله او هغه شی چې څه به واقع و هغه به نشر کېدل یقیني اعتماد د ټول ولس د ټول افغانستان د امارت د ادرس نه بل کوم خبر خبر څخه باندې اعتماد موجود و دوی چې هر څه کول هر څه مصرفول هیڅ کار نه ورکاو تقریبا دوی مطبوعات په اخر کې ټول فلج و هیڅ اثر په ولس په خلکو نه درلود یو خو مجاهدین الحمدلله په باندې هیڅ وخت اثر نه کاوه خو هغه څوک چې هغه مجاهدین هم نه و عام ولس و حتی کله چې وایو چې حکومت کې داخل کسانو په جمهوریت نظام کې داخل کسانو هغوی په خپل اخبار او اطلاعات باندې بې اعتماد وو اعتماد نه پکاوه د دې هغه اصلي علت دا و چې زموږ تاسو خبرونه ډیر ثابت نشریدل ډیر پاک او صفا ډیر د رښتیا او واقعیتونو ډک چې هغه یقینا په هر چا باندې اثر لري هر څوک هغه تسلیموي نو خبر ورونو دا ده لکه څنګه چې قران کریم موږ تاسو ته هدایت کوي خودنه کوي موږ تاسو باید په خبر نشرولو کې ډیر احتیاط وکړو عجله به نه کوو څه ضرور ده خیر خو لږ وروسته نشر کوو فکر به پې وکړو نظر به بیا پې واچو نظر ثاني چې ورته وایي نظر ثاني حتی علما چې کتاب لیکي هم دا کتاب ډیر په احتیاط لیکل کې تصنیفات چې کوي هغوی بیا هغه نظر ثاني ته وړاندې کوي چې بیا کومه اشتباه کومه غلطي دا پکې نه سوي نو ډیر کوشش باید دا وشي چې خبر کله موږ تاسو جوړو هغه باندې نظر ثاني وکړو
حتی که دې ته یو کمیټه موجوده یو څوک اهل نظر وي په تا سره په څنګ کې خیر ویاند خو یو څوک د نطاق بل څوک ده خو کله کله داسې یو څوک په څنګ کې موجود وي چې هغه بیا په دې شیانو ډېر ښه پوهېږي لعلمه الذین یستنبطونه منهم ځکه هغو به دوی پوه کړي وو هغه څوک چې هغه استنباط والا دي استخراج والا دي د مسلې عمق ته ځان رسولی سي د خبرې د سر نه آخر معلومولی سي الله ورته تدبیر ورکړی پوهه یې ورکړې وي درک یې ورکړی تقوا یې ورکړې وي ځکه هغه ټولو ته د بصیرت په سترګه باندې ګوري هسې پټو سترګو باندې خبر اخیستلو نشرول هغه ته دی نظر نه کوي نو ورونو موږ تاسې باید ډېر کوشش وکړو موږ تاسې باید همیشه د فارقینا مخکې حقمل صاحب ویلې داسې جلسې ولرو موږ تاسو ته اوس یو لوی مسؤلیت را په غاړه ده دا نظام چلول د هغوی اخبار خلکو ته رسول نیکنامي د نظام ثبات د نظام بقا د نظام دا ټول زموږ تاسې مسؤلیت ده او دا زموږ په غاړه ده مسؤلیت مو هم داسې باید وساتو موږ تاسو ته شهداو شهیدانو بندیانو زخمیانو هغوی قربانۍ ورکړې که نه یو نظام موږ تاسو ته په لاس راکړه دا داسې نه دا نظام په غفلت موږ تاسې داسې سره تیر کړو چې زه خو یو څه راته حواله دي نور نو بیا څه کوم دا بیا غفلت به یې زموږ تاسې نه باید موږ تاسو ډېر دقت وکړو کوشش وکړو تکلیف تیر کړو ځان بې خوبه کړو یو څوک که اعتراض کوي هغه ته یو سالم جواب ورکړو صحیح جواب ورکړو او هر سوال ته جواب هم باید ورکړو دا ډېره مهمه خبره د مطبوعاتو کې نو ډېرو خبرو کې باید موږ تاسې نشرولو کې کوشش ونه کړو کیفیت کې باید ډېر کوشش وکړو نو کیفیت نه ده کیفیت دا ډېر مهم ده کمیت هېڅکله مهم نه ده هېڅ که نشر نشي څه خبره نشته خو واقعیت چې موږ تاسې نشر کړو ثابت شی نشر کړو انشاءالله زموږ تاسې به پکې نیکنامي وي زموږ تاسې کومه مقدسه وظیفه چې راسپارل شوې ده چې نمایندګي د یوې ادارې ده او د هغوی اخبار خلکو ته رسول دي په دې کې به انشاءالله موږ تاسې ډېر کامیاب یو او موږ تاسې به یو کامیاب ویان جوړ سو او الله به موږ تاسې نه ښه خدمت هغه نصیب وګرځي او ښه خدمت موږ تاسې وکولی شو نو ورونو باید موږ تاسې دا خبره ډېر په اصرار کوم په دې باندې چې ثابت شی واقع شی موږ تاسې نشر کوو هېڅکله ډېر شی مه نشر کوئ مزید کوشش مه کوئ ورخطا کېږئ مه عجله مه کوئ انشاءالله موږ تاسو ته به الله جل جلاله انشاءالله که رښتیا خپاره کړو په رښتیاو پسې وګرځو او موږ تاسو ثبات وکړو په دې برخه کې الله به انشاءالله موږ تاسو ترقي راکوي کامیابي به راکوي او زموږ تاسو لکه څنګه چې مخکې د جهاد په جریان کې دې ډګر کې موږ کامیاب وو موږ تاسو به انشاءالله زموږ امید الله ته بیا هم راته موږ تاسو ته کامیابي نصیب کړي نو خدای متعال دې وکړي زموږ هر شخص چې څومره مکلفیت لري د خپل مکلفیت په اندازه باندې کوشش وکړي او د خپل ادارې د خپل وزارت او ریاست بس هغه کوشش وکړي چې هغه ښه ویندوي ښه نطاقي وکړي